بسم الله الرحمن الرحیم. بیم تاسو ته ښه راغلاست وایم. د وینډوز 7 د انسټالیشن لرنینګ باندې زه غواړم چې هغه تاسو ته ویډیو جوړه کړم او هغه باندې نن پیل کوو چې څنګه کولی شو وینډوز 7 انسټال کړو خپل کمپیوټر کې. لکه څنګه چې ما د وینډوز ایکس پی ویډیو ټرینینګ یا لرنینګ یا زده کړې جوړه کړې وه تاسو ته په پښتو ژبه کې. هغه په هغه وخت کې چې وینډوز ایکس پی ډېر شهرت پیدا کړی و. وینډوز ایکس پی ډېر زیات استعمالېدل، خلکو ډېر زیات استعمالول. خو کله چې وینډوز 7 راووتی او که اوس نن سبا موږ ګورو وینډوز ایکس پی بیخي په 100% که ووایم چې 5% هم خلک نه استعمالوي، هم یې نه استعمالوي. نو حقیقت یې دا لري چې په اصل کې 5% خلک نور نه استعمالوي، یعنې وینډوز 7 ډېر زیات استعمالیږي او هغه مخ په وړاندې روان دی. وینډوز 7 چې خلک استعمالونکي ډېر زیات دي، خو وینډوز ایکس پی چې دی اوس مخ په ختمېدو دی. نو زه غواړم چې د وینډوز 7 لکه څنګه چې ما د ایکس پی ویډیو جوړه کړې وه او هغه خلکو خپل مشکلات حل کړي ورباندې چې څنګه موږ په خپل کمپیوټر کې وینډوز ایکس پی انسټالولی شو. نو همدارنګه نن غواړم چې زه تاسو ته د وینډوز 7 لکه چې څنګه نن ډېر زیات مشهوره دی بازار کې وینډوز 7، نو غواړم چې د دې لرنینګ تاسو ته جوړ کړم او هغه تاسو څنګه کولی چې په خپل کمپیوټرانو کې انسټال کړئ. دغه انسټالیشن طریقه زه تاسو ته وایم. یاد لرئ که ستاسو کمپیوټر وینډوز ستاسو کمپیوټر ډیل وي، نو تاسو به څه شی وهاست په خپل کمپیوټر په کیبورډ کې. په هغه کې به تاسو که غواړئ چې وینډوز سی ډي پورته کړي F12 به واست، F12. که غواړئ چې بایوس سیټاپ ته ولاړ شئ نو تاسو به F2 پریس کوئ. همداسې F11 10 او ډیلیټ بټن، ډیلیټ چې د خاص بایوس سیټاپ ته تلو لپاره هغه د انټل کمپنۍ لپاره، او داسې مختلف کمپنیان دي چې هغه د بایوس سیټاپ ته د تللو طریقې زیات دي. هغه بیا زه تاسو ته په یو د ورډ په یو فایل کې به ولیکم یا د نوټپیډ په یو فایل کې به ولیکم، هغه کې چې هغه به ورسره وي تاسو ته څنګه بایوس سیټاپ ته تللی شئ. او بایوس خپله څه ته وایي؟ بایوس وایي بیسیک انپوټ آوټپوټ سیسټم. نو اوس زه راځم د وینډوز 7 په انسټالیشن باندې فایل کوم او هغه شیان چې موږ مخته راځي هغه به وایو چې دا څه رقم موږ هغه طریقې وایو چې څنګه انسټالوو. راځو دا زموږ د وینډوز 7 انسټالیشن روان دی. ګوره داسې ستاسو کمپیوټر کې به وینډوز 7 انسټالیشن همداسې روان وي. کله چې دا لاین داسې مکمل سي بیا یو بل لاین راځي. ګوره اوس دا یو پروسه چې کوم وه د وینډوز انسټالیشن هغه ختمه شوه، اوس دویم پروسه شروع شوله. دلته ستاسو د کمپیوټر د هارډ ډیسک کې تاسو کولی شئ دلته دې ځای نه څه شی کې خپل هارډ ډیسک کې ډرایوونه جوړ ډیلیټ پارټیشن دې ځای کې وکړئ چې اوس هغه دا د مخ ته موږ ته راځي. سیټاپ از سټارټینګ. وګورئ اوس یو داسې مخ ته تاسو یو داسې ډایلاګ بکس راځي لکه دا یو داسې بله صفحه ستاسو مخ ته راځي. تاسو ته وایي چې ستاسو هارډ ډیسک څو جی بي دی؟ 64 جی بي دی. اوس تاسو غواړئ په دې کې دا هغه ځای دی چې کوم هغه ستاسو کمپیوټر چې کله وینډوز انسټال تاسو مای کمپیوټر خلاص کړئ په هغې کې ستاسو څه شي هلته لکه سی ډي ای اف ډرایوونه، دغه ډرایوونه خاص د هارډ ډیسک کې جوړ دي. دا خاص د هارډ ډیسک ډرایوونه دي. لکه نور فولډران چې دي هغه د اپریټینګ سیسټم فایلز دي، هغه اپریټینګ د وینډوز فایل دي. ټول وینډوز کې هغه فولډران چې دي ټول په وینډوز کې دي، خو دا چې دغه ډرایوونه چې تاسو خاص جوړوي دغه ډرایوونه خاص تاسو په هارډ ډیسک کې جوړیږي او هر ډرایو چې دی ځان ته ځای نیسي. یعنې اوس دا ستاسو هارډ ډیسک چې دی مثلا که تاسو یوازې سی ډرایو جوړ کړئ نو هغه شاید تاسو ته 50 جی بي د مثال په طور داسې یو مثال به وایو چې که تاسو چیرې یو ډرایو جوړ کړئ نو هغه به دا یو ډرایو به څونه ځای ونیسي، مثلا
موږ وایو چې هغه به 40 جی بي دی، خیر 4 جی بي به ورکړو 80 جی بي. نو که تاسو بل ډرایو هم جوړ کړئ بل به هم 80، یعنی هر ډرایو چې دی د غونده ځای نیسي، خپله ځای نیسي د غونده ستاسو څه دغه جی بي یا ام بي، خو ام بي نه بلکې جی بي ستاسو کټ کوي، یعنی تاسو هغه نشئ استعمالولی ځکه هغه هارډ ډیسک دغه ډرایو چې دی خپله ځای نیسي. نو اوس دلته زموږ سره ریفریش دی او بل لوډ ډرایو دی او بل زموږ سره ډرایو آپشن ایډوانس دی. زموږ کار د څه سره دی، د که چیرې ستاسو د هارډ ډیسک دا ډرایوونه نه معلومېده تاسو په ریفریش باندې کلیک کړئ. نو اوس موږ غواړو چې ډرایوونه جوړ کړو. ډرایو د جوړولو لپاره موږ ډرایو آپشن ایډوانس باندې کلیک کړو. اوس دلته زموږ سره فارمیټ ایکسټینډ او ډیلیټ ولې کار نه کوي؟ ځکه کار نه کوي چې موږ ډرایو نه لرو، جوړ کړی ډرایو نه لرو. کله چې موږ ډرایو جوړ کړو دا فعال کېږي. راځو په نیو باندې کلیک کوو. په څه باندې؟ نیو نه بعد دلته زموږ سره سایز دی. که ته هر څو ډرایو غواړې، لکه مثلا سی ډي ای اف ډرایو، ته څو ډرایوونه غواړې چې جوړ کړې په د خپل هارډ ډیسک کې، نو ته به دغه حساب چې کوم دی دا سایز اخلي. که د 2 ډرایو جوړول په 2 به تقسیموي، که د 3 جوړول په 3 به تقسیموي، 400 ډرایو د جوړول په هغو باندې تقسیموي. خو یاد ساتئ که ستاسو هارډ ډیسک ډېر کم وي، نو تاسو که مثلا که 80 جی بي تاسو باید تر 2 ډرایو زیات جوړ نه کړئ، ځکه ستاسو هارډ ډیسک کې بیا کم ځای نیسي. بیا یعنی مطلب مې دا و چې هغه کله تاسو نور سافټویرونه انسټالوئ بیا په سی کې ځای نه وي، نو بیا هغه مشکل وي. نور سافټویرونه بیا تاسو نشئ کولی انسټال کړئ ځکه سی بیا ژر ډکېږي. نو او نن سبا چې دی هارډ ډیسکونه ډېر زیات وي، یعنی 80 جی بي ډېر کم به پیدا شي. اوس په بازار کې به ډېر کم 80 جی بي هارډ ډیسک پیدا کېږي، خو هغه 2500 120 180 500 جی بي پورې هارډ ډیسکونه دا شته. اوس راځم 2 ډرایو زه د ځانه سره یو اندازه مثلا یو حساب ورته کوم. مثلا زه ورته کوم 10000 او دلته به چې کوم اپلای، تاسو به په ماشین حساب باندې تقسیموئ، دا به اوکې کېدی ځای. هغه نه بعد چې دا ډرایو کله جوړ شي بیا ستاسو مخې ته راځي بل ډرایو. مثلا موږ مکمل یو ډرایو نه غوښتي، موږ غوښتل چې 2 ډرایو جوړ کړو. اوس راځو ګورئ دا زموږ سره 9 جی بي سو، دا 40 جی بي دا موږ ته دا یو ډرایو که ته جوړوې 40 جی بي کېږي. نو زه بل د څه شی وکړم؟ نیو باندې به بیا کلیک کړم، بس همدغه یو ډرایو بس دغه 2 ډرایو بس دی. دلته به چې اپلای. اوس موږ سره څو ډرایو جوړ شول؟ موږ سره 2 ډرایو جوړ شول. 2 ډرایو ولې جوړ شول؟ بلکې تاسو به وایئ چې هغه زموږ سره 3 ډرایو دي، خو ته وایې چې 2 ډرایو دي. زه وایم چې 2 ډرایو دي په دې خاطر چې 2 ډرایو دي دا زموږ سره ډیسک 0 پارټیشن 1 سیسټم ریکورډ. دا زموږ سره هغه د سیسټم د فایلو ریکوري پرته ده. سی کې چې کوم دغه وینډوز چې تاسو مخې ته نه دی چې داسې روان وي، هغه وینډوز علامه چې راځي هغه په دغه کې وي، دلته پرته وي. خو کله ناکله تاسو هلته په مخ ته بل یو دوم وارې بیا هم تاسو ته کوم هلته یو بل اپګریډ راځي. که تاسو هغه واخلئ او هغه کې ستاسو دا دغه نشي، تاسو دا که انسټالیشن کې دا ډیلیټ نه کړئ، بیا ستاسو مخې ته 2 وینډوګان راځي. نو زه راځم د اول ډرایو مثلا غواړم چې کوم د سی ډرایو کوم دا 29.2 جی بي د سی ډرایو جوړ کړم، او بل کې زه خپل فایلونه غواړم وساتم. که په دې باندې که داسې کول غواړئ داسې کول غواړئ ستاسو خپل خوښه ده. زه داسې کول غواړم او دا د سی ډرایو چې جوړ شي، غواړم چې دا د سی ډرایو جوړ شي او دا ای ډرایو شي یا ډي ډرایو شي. ګوره زموږ سره اوس فارمیټ هم فعاله شو او ډیلیټ هم فعاله شو. ما تاسو ویل که کله تاسو ډرایوونه جوړ کړئ بیا فعال کېږي. اوس زه هم انسټالیشن مخ ته وړم، بیا چې کوم نیکسټ. نو زموږ انسټالیشن چې زموږ کمپیوټر کې شروع به شي همداسې به مخ ته روان وي. او که تاسو سره کوم سوال کوم نیوکه کوم مشکل وي، نو تاسو کولی شئ همدغه شماره چې کوم په سکرین باندې معلومیږي په دا شماره باندې ما سره اړیکه ونیسئ. انشاءالله کوشش کوم چې تر یو حده پورې چې څونه زما په وسه کېږي ستاسو سره کومک وکړم او ستاسو مشکلات حل کړم. وګورئ اوس موږ وینډوز 7 انسټالیشن تقریبا 90% ته اوس قریب رسیږي. نو همداسې دا پروسه مکمل کېږي او بیا زموږ کمپیوټر چې کېږي ریسټارټ کېږي. کمپیوټر ریسټارټ نه بعد بیا یو بل فایل بیا مخ ته راځي. دا هم زه تاسو ته وایم چې هغه موږ څنګه مخ ته وړی شو، بل څه مخ ته راځي.
بس همدغه طریقه د ډرایو د ډیلیټولو پارټیشن طریقه دغه وه چې څنګه پارټیشن کولی شو کمپیوټر کې خو نور ډېر اسان دی بس صرف ستاسو څخه یو یوزر نیم غواړي نور خبره ختمه ده بس نور انسټالیشن وشو نور تاسو مخ ته وړی سئ بس نور ور باندې کار نه لرئ د یو ځل لپاره که تاسو کمپیوټر کې هغه سی ډي بوټ کوله نه نو د دویم ځل لپاره چې دغه پروسه مکمله سي چې دا اوس فی الحال جاري ده نو تاسو به بیا هغه F12 نه وه چې سی ډي بیا بوټ کوي بیا د سره انسټالیشن شروع کېږي بلکې به تاسو کمپیوټر پرېږدئ چې خپله هارډ ډسک رن سي وګورئ اوس موږ کمپیوټر چې دی ریسټارټ شو نو چې هغه 100% ته ورسېدله زموږ کمپیوټر خپله ریسټارټېږي چې ریسټارټ شو ستاسو به هېڅ کار نه ورسره لرئ هلته بیا تاسو ته بوټ منیو که خپل اټومیټیک بوټ منیو کول خو تاسو ته خپل اټو بوټ کوي او که نو بیا به تاسو کار ورباندې نه لرئ چې دی خپله بوټ فرام هارډ ډسک سي بیا وګوره اوس زموږ سره کمپیوټر ریسټارټ شو اوس دا منیو مخته راغله دا نور وینډوز انسټالیشن مکمل شو بس صرف اوس موږ سره اپډیټینګ کیږي د وینډوز ځینې فیچرز چې دي هغه نه دي لوډ شوي ګوره سیټ اپ از اپډیټینګ رجسټري سیټینګز همدغه پروسه چې مکمله شي نور وینډوز انسټالیشن یو ځل بیا ریسټارټېږي بس وینډوز انسټالیشن ختم شو سیټ اپ از سټارټینګ سرویسز وګوره دا پروسه زموږ سره مکمل شوې وه دا زموږ کمپیوټر کې دا پروسه دا وینډوز انسټالیشن کې دا پروسه مکمل شوې وه لکه کاپینګ وینډوز فایلز ایکسپینډینګ وینډوز فایلز او بل موږ سره انسټالینګ فیچرز او انسټالینګ اپډیټس دغه بل پروسه کې دا مکمل شوله was completing installation دا چې مکمل شو بس وینډوز نور انسټالیشن وشو انسټالیشن ختم شو اوس وګوره بیا موږ ته ولیکلی سیټ اپ will continues after starting your computer وروسته د ریسټارټ کولو بیا زموږ کمپیوټر یو بل پروسه هم راځي چې هغه مکمله شو بس نور وینډوز ختم ګورئ تاسو ته اوس پریس any keyboard from CD or DVD دا به تاسو یوه کلیم په کیبورډ کې نه پریس کوئ ځکه چې بیا وینډوز ما درته وویل چې د سره شروع کېږي اول ځل چې تاسو بوټینګ کوئ اول ځل چې سی ډي بوټ کوئ هغه به تاسو باید څه شی وکړئ د هغه دپاره تاسو باید پریس any key واس که کله ستاسو سره اټو بوټ وي په بایو سیټ اپ ما اټو بوټ جوړ کړی وي او که نه وي تاسو خپله مثلا ډیل کمپیوټر وي ایچ پی وي یا بل انټل کمپنۍ وي هغه تاسو خپله بوټ کول غواړئ خو ما درته وویل فنکشن کیز کې د هغه مختلف کیلان دي چې پریس کېږي بیا هغه اټو بوټ بیا هغه خپله بوټ کېږي نو هغه اوله پلنه بعد بیا به نور پروسې چې راځي چې تاسو پریس any key بیا به تاسو هېڅ کلیم نه پریس کوئ او په وینډوز 7 کې په وینډوز ویسټا کې پریس any key راځي خو په وینډوز 7 کې پریس any key تاسو ته مخته نه راځي سیټ اپ از preparing your computer for first use دا زموږ کمپیوټر اوس وایي د اول استعمال لپاره د اول پله به استعمال ستاسو کمپیوټر دا ته اوس وګورئ اوس زموږ سره دا مکمل کېږي اوس تیارېږي کمپیوټر انسټالیشن مکمل شو اوس آخري پروسه ده نور وینډوز انسټال شو وګورئ پلیز ویټ ویلکم وینډوز 7 الټیمیټ اوس زموږ سره وینډوز 7 څه شی شو انسټالیشن چې دی مکمل شو preparing your desktop اوس تاسو ډیسکټاپ چې وي تیارېږي هغه ډیسکټاپ پر مخکم ایکن دې ګوري ځکه د انسټالیشن اول پروسه همداسې وي چې تاسو ته لیکي چې preparing your desktop خو کله کله چې وینډوز اپډیټس هم داسې تاسو ته لیکي خو هغه به تاسو لږ څه انتظار ورته کوئ دا نور مکمل شو
وګوره اوس موږ د کمپیوټر وینډوز چې دی مکمل انسټال شو او صرف دغه اکټیویشن کیږي نور موږ وینډوز څه شی شو مکمل شو انسټال شو ورې دغه نه بعد بیا د اکټیویشن نه بعد بیا زموږ کمپیوټر ریسټارټ کیږي ریسټارټ نه بعد واپس چالانیږي بیا موږ ته وایي چې پریس یعنې کې تاسو به پریس یعنې کې یعنې یوه تکمه به نه پریس کړئ خپله کیبورډ ته لارې چې وینډوز بیا درسره شروع کېږي نور د وینډوز انسټالیشن ختم شو وګورئ زموږ وینډوز دا دی انسټال شو موږ سره مکمل ختم شو دا د وینډوز 7 انسټالیشن چې څنګه کولی شئ په خپل کمپیوټر کې وینډوز 7 انسټال کړو خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړئ یا د وینډوز 7 انسټالیشن زده کړئ که تاسو ته کوم سوال کوم پوښتنه کوم مشکل وي تاسو کولی شئ په 0249310 باندې موږ سره په تماس کې شئ یا د ایمیل ادرس دی صادق یا کمپیوټر انسټرکټور 0@gmail.com یا صادق instructor@gmail.com په دغه ایمیل ادرسو باندې تاسو کولی شئ موږ ته ایمیل وکړئ او ستاسو کوم پوښتنه یې انشاءالله موږ به تاسو ته جواب درکړو ستاسو دعا په هیله الله